ون ون وای کله. موږ چې کله چاته وایو ته کله راځې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ون کومس دو. ون کومس دو، ته کله راځې. او که چاته وایو ته کله بیرته راځې، بیرته دلته یو نوې نقطه ده، یو نوی لغت ده، دا زده کوو. ته کله بیرته راځې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ون کومس دو سروک. ون کومس دو سروک. ون کومس دو سروک مطلب ته کله بیرته راځې. او دوستانو کله چې موږ چاته وایو ته کله بیرته ځې، یو راتګ وي یو بیرته تګ وي. ته کله بیرته ځې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. و وای څوک. څوک کله چې موږ چاته وایو ته څوک یې، ته څوک یې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو wer bist du. wer bist du. دا د یو کس لپاره استفاده کیږي، د یو شخص لپاره، که هغه جلۍ وي که هلک وي. او کله چې د یو څخه زیات کسان وي وایو تاسې څوک یاستئ. موږ وایو که نه تاسې څوک یئ یا تاسې څوک یاستئ د یو څخه زیات کسانو. بیا دا جمله په الماني ژبه دلته داسې وایو wer sind sie. wer sind sie. هلته د یو کس لپاره best راغی، دلته د یو څخه زیاتو کسانو لپاره sind راغی. دوستانو همیش د جمع لپاره sind راځي wer sind sie، تاسې څوک یاستئ. او بله جمله ده وایي هغه څوک ده. هغه څوک ده، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو، تاسو په کمنټ کې ولیکئ. وی وای څنګه. موږ وایو که نه هغه څنګه. وای څنګه کولی شم مرسته در سره وکړم. موږ وایو که نه اکثره پښتو کې زه څه مرسته در سره کولی شم، څنګه کولی شم مرسته در سره وکړم، ما ته ووایه. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو wie kann ich dir helfen. wie kann ich dir helfen. او بله جمله هم په وی کې جوړو. موږ اکثر وایو که نه څنګه یې، ملګرو ته وایي، انډیوالانو ته وایي څنګه یې. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو wie geht es dir. wie geht es dir. څنګه یې. او دوستانو یوه جمله تاسو په کمنټ کې جوړه کړئ. په وی کې وایو څنګه کولی شم تاسو ته زنګ وهم. څنګه کولی شم تاسو ته زنګ وهم. دا جمله په الماني ژبه تاسو په کمنټ کې ولیکئ. واغم. واغم وای ولې. راځئ چې یو څو جملې پکې جوړې کړو. یوه جمله به تاسو په کمنټ کې جوړوئ. کله چې موږ چاته وایو ته ولې ځواب نه ورکوې، ولې جواب نه ورکوې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو warum antwortest du nicht. warum antwortest du nicht. ولې ځواب نه ورکوې. او دوستانو بله یوه اصطلاح ده، لنډه اصطلاح ده. کله چې موږ چاته وایو کولی شي ما سره سوسیال ته لاړ شئ، کولی شي ما سره بازار ته لاړ شئ، کولی شي ما ته یو څو روپۍ راکړئ، موږ پښتو کې وایو ولې نه. موږ وایو که نه ولې نه. ولې نه په سترګو وایو، ولې نه په الماني ژبه وایو warum nicht. warum nicht. او دوستانو یوه جمله ده ته ولې پوښتنه کوې. ته ولې پوښتنه کوې، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. مهم لغتونه زده کوو د الماني ژبې. وایو بخیل، کنجوس ته وایي geizhals. geizhals بخیل. وایي دواړه، دواړو ته وایي beide. beide. وایو یوازې یا تنها alleine. alleine. بیا وایو یو ځای، مطلب ټول یو ځای وایي zusammen. zusammen. بل دا مشهور، په ټوله دنیا کې په یو ملک په یو کور کې مشهور ته وایي beliebt. beliebt. دوستانو ما سره بل لغت ده ناکام. ناکام ته په الماني ژبه څه وایي، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ چې ستاسو تمرین هم وشي، چې یو ځای لغت تاسو ولیکئ، ستاسو به همیش لپاره دغه لغت په یاد وي. دوستانو خپلې پوښتنې تاسو په کمنټونو کې کولی شئ.
کله چې موږ چاته وایو په پښتو کې ته ولې دلته یې دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي واغم bist du hier واغم bist du hier ته ولې دلته یې او کله چې دغه پوښتنه موږ له خپل ځان نه کوو زه ولې دلته یم زه ولې دلته یم دا جمله بیا داسې وایو په الماني ژبه واغم bin ich hier واغم bin ich hier زه ولې دلته یم او که چېرته وایي یو ځای ته موږ لاړ شو او موږ ته د هغه ځای معلومات نه وي چې زه چېرته یم موږ له چا څخه پوښتنه کوو زه چېرته یم دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو wo bin ich یا wo bin ich دواړه صحیح دي او دوستانو کله چې تاسو له چا څخه پوښتنه کوئ ته ولې المان ته راغلی یې دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې غلطه وي زه درته په کمنټ کې صحیح کوم وایو زما مور زما ژوند دی په الماني ژبه داسې وایو meine Mutter ist mein Leben وایو زما مور زما کامیابي ده یعنی بریا ده په الماني ژبه داسې وایو meine Mutter ist mein Erfolg Erfolg وایي کامیابي ده دغه یوه جمله ده دوستانو تاسو په کمنټ کې ولیکئ په الماني ژبه څنګه لیکل کیږي بغیر د مور څخه ژوند ډېر سخت ده تاسو ولیکئ د چا چې مورګانې او والدین ژوندي وي الله دې په عمر کې ورته برکات واچوي او د چا چې وفات شوي وي الله تعالی دې ورته صبر ورکړي او الله دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي ټول ولیکئ آمین وایو زه ځم په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich gehe وایو زه نه ځم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich gehe nicht زه نه ځم که وایو زه تللی وم مطلب تېره شوې زمانه ده پرفیکټ زمانه ده وایو ich bin gegangen زه تللی وم دوستانو په الماني ژبه باندې څنګه وایو ته کله ځې په الماني ژبه باندې څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ که غلطه وي زه په کمنټ کې درته صحیح لیکم وایو زه راځم ich komme زه نه راځم ich komme nicht او چې کله وایو ولاړ شه ولاړېدل ته وایي aufstehen ولاړ شه کله چې چاته وایي کښېنه ته وایي hinsetzen دوستانو کله چې موږ چاته وایي ته کله راځې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ